السلام علیکم ملګرو، څنګه حال دی؟ خیر دی. امید لرم چې ښه به شهنواز یم د شهنواز رباب اپریشل نه. ډېر ملګري داسې دي چې مطلب هغې وایي چې یاره زمونږ لی چې کوم ده نو هغه سلو ده، یا رباب چې کوم ده نو مونږ طبلې سره ډېر نشو غږولی، یا اکثر مونږ طبلې نه وړاندې اوسو کښېنو. سپیشلي زه په خپله ډېر زیات کمزور یم دې څیز کې. زما خپله چې کوم ده نو لی لږ غونډه کې کمزورې ده، او ساده څیزونو کې ښه یو، برابر یو، خو مطلب اکثر کلاسیکل څیزونو کې داسې وي چې بعض اوقات ګډوډ یو. د هغې دپاره تاسو ته یو ساده څیز غږوم، یو پلټه ده، ورسره چې کوم ده نو ریدم دی، او د هغې دپاره به طبله چې کوم ده نو په یوټیوب کې هم دغه کولی شئ، په پلی سټور کې هم چې کوم ده نو ډېر زیات سافټویر دي چې هغه تاسو ځان ته دغه کولی شئ. او په یوټیوب کې زه خپل ځانې په یوټیوب کې چې کوم ده ځان ته راوړم طبله لوپس، چې کله تاسو سرچ کړئ ډېر ملګرو ته اکثر دا به پته هم نه وي، چې چا ته پته ده خیر هغې ته به وي، خو چې چا ته نه شي دا درته زه وایم چې په یوټیوب کې تاسو کله سرچ کړئ طبله لوپس، نو تاسو ته به هزار قسمه طبلې به تاسو ته راځي. پای کې به عربي هم راځي، پای کې به انډیا هم راځي، پای کې به پښتو هم راځي، پای کې به افغاني هم راځي، هر قسمه طبله به تاسو ته راځي. هغې سره بیا تاسو چې کوم ده نو خپل رباب غږولی شئ. مین خبره د رباب سور دی چې کله ستاسو د رباب سور د طبلې اواز سره برابر وي، تاسو باندې به خپل رباب لګي. بقایي چې که ته هر څومره ښه رباب غږې، هر څومره د هغه غږې، خو چې کله ستا د طبلې اواز سره ستا د رباب هنګ نه وي جوړ، نو تا باندې به خپل رباب نه لګي، که ته هر څومره ښه غږې. نو راځئ اول یې د تیز موشن کې شلو کوم، پلی کوم، او بیا چې کوم ده نو بیا بېرته سلو موشن کې راولم چې بغیر طبلې نه او بغیر دغه نه چې ریدم څنګه دی، او بیا د هغې پلټه څنګه دی. صحیح شو؟ ها ملګرو، اوس درته سلو موشن کې راځم. دې ته وګوره، بیا درته یو پیره ښیم. طبله لوپس په نوم باندې چې کوم ده نو په یوټیوب کې بلا شي طبلې راځي. دا چې بیا څومره تاسو په بره ځئ، دې په سرچ کې هم تاسو ته به دلته کې ښکاري. ما بره ورکړي دي، که د هغې صفا که کیمرې صفا راوه، دلته کې دا ویني طبله لوپس دی. دا چې څومره په بره دی دلته کې دا ویني تینګړه طبله، پښتو هم ده، انډیا هم ده، دې کې عربي هم راځي، بیا افغاني هم ده. دا ویني دا ټول د انډیا دي، پکې څه زیاتره پکې د انډیا راځي، او د انډیا زیاتره کلاسیکل دي که نه. اوس تاسو ته ښیم چې دې ریدم څنګه و، بیا په دې کې ما کټ څنګه اخیستې دی، بیا د پاس نه ما پلټه څنګه اوچته کړې، بیا د لاندې نه ما څنګه اوچته کړې ده. اول چې کوم دی نو ساده 7 ټکو کې ستا ریدم راځي. ګوره ښه، صحیح شو. یو ټک دی دا واغسته، بند بم نه ګورئ، 1 2
بیا بره کې 3 اخلي 4 5 6 بیا ورپسې بنزل بیا اخلي دینه به ګوتې نه اوچته ګوري صحیح شو دا 3 ټکه چې کوم دي د کټه ده دا به الټا سیده کې اخلي دلته ورته ګورئ ګورئ الټا سیده ته ګرانی نو خیر د سنگل کې اخلي دا شان سیده سیده خو 3 ټکه په پاس کې راولې دوه بلاند کې یو بند باندې دوه بنزلی بیا 3 دا کولو کټه دي بیا یو بنزلی چې 3 پیرې امداري دم پورا کو بیا بده پسې د پلټې کټ باخلې ګوري بیا به دغه راکو دی یو ټک پر دین اوچت کې وي بیا به کټ واخلي بیا اوس ورته سلو ګورئ بیا په بن کټ نه باندې ودرېږي بنزل باندې ودرېږي او چې تاسو کټونه برابر شول دلته کې بیا چې کوم نه دی پلټه بیا څنګه سٹارټ کوي هغه به د آزاد کټن سٹارټ کیږي خو اول به تاسو دلته نه دا درې دم بجې کوم 3 پیری پورا کوي ګوري بیا آزاد کټه تر دې ډایرکټ دې نه بیا ټکو تاسو بیا دلته آزاد کټنه بس تاسو پلټه شروع کوئ دې باندې بیا ودرېږي بیا به دغه اخلي بیا بدلته کې به ریدم نه اخلي بیا به ډایرکټ واپس په دې پلټه باندې ګوري بیا درې پیری به بیا کټ اخلي بیا به خپل ریدم له واپس راځي بیا بخ کده نه کټ اخلي بیا بخ کده نه 3 پیری بدا پورا کوي 3 پیری دغه بیا به 3 پیری خپل پلټاړوي پوری دی باندې تاسو څومره بیا تبلیغ سره ریاسل کیږي دا یو کلاسیکل نغم دی ریدم هم دی او پلټم دی کې کلاسیکل غږېدلې ده بیا دې سره سره ستا اسانه پلټیم ته مطلب دې سره ساده سرګم هم غوړ جوړي دغه هم غوړ شي بیا ور سره بل چې کوم ساده سرګم دی 1 2 3 2 3 4 هغه
بیا تا پورې دی چې کوم یو تا ته آسان دی. صحیح شو. نو انشاءالله زه به کوشش کوم چې نور هم تاسو دغه کوم ویډیو شیر کړئ یا ځان سره یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ چې څومره ملګري یې